د رحیم ګردیزي خصوصي شرکت له لوري په پکتیا ولایت کې د 4.2 میلیونه ډالرو په لګښت د جلغوزیو پروسس فابریکې د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې په یو ساعت کې د 40 ټنه جلغوزیو د پروسس ظرفیت لري او په یو مهال به 1200 کسان پکې په کار بوخت وي. د فابریکې مسوولين وايي نږدې 2 میاشتو کې به تولید ولري. د اسرانتس په نوم دغه په سویل ختیځ زون کې د جلغوزیو د پروسس یوازینۍ فابریکه ده چې د هیواد او په تیره بیا د دې زون ټول جلغوزیو به په نړیوال معیار پروسس او نړیوالو بازارونو ته ولېږدوي. خو د دغې فابریکې مسوولین د جلغوزیو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له حکومت د لاسنیوی غوښتنه کوي. فابریکه اسرانتس که ما امروز سنگ تعداد آن را گذاشتیم دارای ظرفیت 60,000 تن در 6 مرحله تکمیل می‌گردد که برای 1200 نفر وظیفه ایجاد میکند به شکل مستقیم و غیر مستقیم به هزاران نفر، یعنی در بخش چیدن، خشکیدن و از غوزه کشیدن و شغل ایجاد میکند و ظرفیت آن در بخش سردخانه که 40,000 تن در فی ساعت یا فی 24 ساعت میباشد که میتونیم در پهلوی جلغوزه بعض محصولات دیگر آن را در سردخانه آن هم جا بدهیم. استاندارد جرمنی بوده، البته استاندارد اروپایی است و تمام طرح و دیزاین آن از اروپا میاد، یعنی به شکل بین المللی ما پروسس میکنیم چون بالاخره ما به بازارهای بین المللی باید هم رقابت کنیم و هم به بازارهای بین المللی برسیم. بنابراین سطح استاندارد ما از هر نگاه در بخش پروسس متمرکز ما بیشتر است. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې سربیره د جلغوزیو سوداګر د کارستا یو ټینګار کوي چې بهرنیو هیوادونو ته د جلغوزیو د صادرولو لپاره ځمکني دهلیزونه هم پرانیستل شي. دوی وایي په ځینو سیمو کې پر لارو پرتې پوستې او وسلوال غله ترې پیسې اخلي چې باید حکومت یې مخه ونیسي. دولت حمایت ته ضرورت لري، فقط ګرانټ ته ضرورت لري چې دوی وکولی شي په آینده کې دا سرمایه 2 میلیون ډالر دوی باید عادي اقل 2 میلیون ډالر باید دولت هم سره همکاري وکړي. بل برق شتون ده، برق نشتون ده یوازینۍ ستونزه دوی هم د اوس موږ فابریکه افتتاح کوو، صنعتي پارک هم نشته په دغه ساحه کې. موږ اوس د فابریکه افتتاح کوو، دا په رهایشي ساحه کې دي، واقعا ستونزه د صنعتکارانو ډېر زیات ده. توکو موږ دغه پاکستان ته وړل کچا د پاکستان برا باندې لاره بندولې او مال بم خصا کېده، ټیکس برا باندې لاګېده. اوس خو الحمدلله چې دا فابریکه راته جوړه شوه او یو مشکل لرو د لارې په باره کې لکه حاجي صاحب چې اسماعیل چې دا خبره وکړه چې دا غلاره کې به موږ نه د پوستې والا یا غله به مخته کېده. پروسه کالم یوه پیښه وشوه موږ سره چې یو لاره مال زموږ غلو وګرځولو، بیا هلته هغه موټر چپا شوه او 13 بورۍ مال موږ ضایع شو. ولايتي مسوولین بیا د جلغوزیو د پروسس د مرکز لپاره د اسانتياوو رامنځته کولو ژمنه کوي او وايي د برښنا ورکړې او خامو توکو د انتقال لپاره به ټولو پانګوالو ته ځانګړی پام کېږي. له نیکه مرغه پکتیا کې یا د لوی پکتیا په مرکز کې د افغانستان په سطح تر ټولو لوی د پروسس مرکز د جلغوزیو د پروسس مرکز تعداد ډبره کېښودل شوه. حاجي محمد ګردیزي ګروپ او شخصا حاجي محمد ګردیزي نه مننه کوم. د دولت څومره کومک سي موږ په اصولو کې لرو، له امکانات لرو، هغه ټول به د دوی په خدمت کې دي. تر همدغه ځای نږدې پورې دوی ته پایې بسته سوي دي او زموږ همدغه ساحه په پلان کې داسې برېښنا ورکوو. دوی هغه د افغانستان په سطح چې کومو فابریکو سره هغه په تخفیف باندې کار کېږي او تخفیف ورته ورکول کېږي، همدې فابریکې ته په لومړي سر کې هغه ورکول کېږي. اوس مهال له هیواده بهرنیو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې د نورې وچې میوې ترڅنګ جلغوزي هم صادریږي. ولسمشر غني د یو فرمان له مخې د جلغوزیو، پیسته او زعفرانو پر قاچاق بندیز لګولی دی. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.